السلام علیکم جوړ په خیر ټولو دوستانو ته کتونکو ته چې د دوی کې ښه به وي روغ به وي او جوړ به وي دوستانو څنګه چې ګورئ کور کې یم او نن هسې ما ځان ته یو پارټي نیولې ده د کبابو پارټي نو داسې اور مې لګولی ده ډېر زیات په مشکله که تاسو مخکې د دې نه تاسو زه لیدلی وی که نه تاسو به ټول ما نه یېرېدلی ولې چې لاسونه مخ دومره تور شوی و چې حد نم زیات خو بیا خو پښتانه وایم چې ټول پلاستیک هر یو څیز مې ټول کړو بالاخره دا مې ولګوله او پخوم کباب نو کې کباب هغه ورته وایي که نه خیر دلته یو ډېر شوخ ماشوم ولاړ دی که نه خو هغه چې زما څه کېږي هغه ستاسو ته نه وایم ښه اوس به زړه کې شک راشي چې د غذا زوی دی نه زما زوی دوستانو دا زما اور دا چې تر څو سمیږي او دلته تاسو راشئ کړلی شئ او دلته ګورئ دوستانو خیر ماشومان خو تاسو به ټول کور کې ماشومان لرئ او دا ما اخته کړی ښه دوستانو مرچ اوږه او سرکه دې کې ما تقریبا 2 ګنټې مخکې اخته کړی و چې تر څو ځان نرم کړي او لکه پوخ شي او خوند د چند شي نو دلته سیخونه هم ګورئ او لکه کباب ما تیار کړې ده نو دا چې بیا زه پخه کړمه او تاسو ما سره پاتې شئ دلته خو سم درز غوبل دی دوستان دلته درز غوبل ده نو خیر دا خو پکې راځي نو کور ده کور کې دا خبرې شته پکې کوم پکې نه راځي ته ما ته راشه ما څخه راشه نو اوس ما څخه هم نه راځي چې سره خبرې اترې وکړم چې تاسو ته ولې دومره زیات شور کوې خو یو نیم ماشومان دي که نه چې ورته وایي دغه کار مه کوه هغه بیا د زه دغه کار کوي او چې ورته وایي دا کار وکړو بیا هغه کار نه کوي خو خیر زه په خپله هم داسې یم که نه چې څوک ما ته وایي چې غزل دا کار ښه نه دی او دا مه کوه هغه نه کوه لږه خو ځینې خبرې ځینې څه چې وي بیا هغه ته ویم چې نه دا کار کوم چې خیر کوه ویم چې زه چې په خپله دومره لویه یم دومره غټه یم دا کار کوم او خو بلکل خامخا به کوي خو خیر ما ورته څه ونه ویلې داسې ډېر په مهربانۍ باندې ډېر په عاجزۍ باندې ما ورته ویل چې خیر دا کار مه کوه خو هغه چوپ کېناستېد اوس هم نه وایي نو که انسان غواړئ چې ستاسو تابعدار شي او تاسو سره ښه چلند رفتار وکړي نو که غټ څومره بد وکړي که نه تاسو ورسره ښه وکوئ ښه دوستانو زه خو داسې خپلې ناسته یم نو ستاسو په زړه کې څه رانه شي چې غذا لاسونه ونه وینځله ما چې دا اخته کړي وو لاسونه ما وینځلي دي پاک صفا سوتره نو اوس غواړم چې دا دې کې وټمبمه لکه او پخول لپاره یې ماده کړمه تیاره کړمه چې تر څو هغه لږ هغه جوړېږي سکروټه یا هم زغال جوړېږي نو تر څو هغه جوړېږي بلیږي زه به دا دې وټمبمه او بیا پرې پوخ کړم او بیا به یې نوشجان کړم تاسو هم وګورئ چې نن غذا څه توره کوي او څنګه کباب پخوي که نه او ټول راته سم خوشحاله دي که نه وایي چې غذا نن غټ کار دی لکه نن دا خو ډېر غټ کار دی زړه غواړي زړه چې هر څوک یې نشي پخولی نو زه خو ماشاءالله هر کار کې چې تکړه یم لایقه یم تاسو خو زما صفت ستاینه ونه کړله نو زه مجبور یم چې زه په خپل صفت ستاینه وکړم که نه او دلته یو پخه ولاړه ده او هغه به ځان سره تصویر کې راولم ښه او ډېر په بد حالت کې ده هغه ما سره دا اور لګولی وه که نه او مخ لاسونه یې سم ډېر زیات تور شوي دي دا سم لږ ته راشه لږ نږدې که نه وګورئ چې په طریقه نو ځینې شته دي تنبلان هلکان یادوم هلکان ډېر تنبل وي که نه چې یاد کوي داسې کوي ښه داسې نو بیا دغه شانتې چې تر څو پوخ شي شاته شله بچې هله چې اوس به ټول درنه ویریږي ګوره کامرې تر مخکې نه شي نو دومره بس دي ښه بیا زیات چې ولګوم بیا ښه نه وي ښه اور صحیح شو ښه تاسو مونږ سره پاتې شو تر څو لږ اور جوړوم او صحیح کوم تاسو مونږ سره پاتې شي او چېرته خو که دا پخه شي او یو نیم خلک چې برنامه ګوري دوستان برنامه ګوري او هغه چې وږی وي او په نیمه شپه کې دا برنامه یې مخې ته راشي هغه هم د شپې 2 بجې وي او بیا به ما ته خیرې نه کوئ ګوره ښه نو زه خو په سر ټایم دا برنامه جوړوم که مازدیګر ماښام ټایم وي نو هغه ټایم که ستاسو زړه کباب ته کېږي نو لاړ شي په خپله ځان ته واخلي او ویې خوري او که 2 بجې 1 بجې ستاسو مخې ته دا برنامه راغی نو دا ستاسو خپل کار دی ښه نو ما ته پکې خیرې ونه کوئ نو دا د سکروټې هم جوړ شو بس صحیح ده که نه اوس غږ کوي ما ته اواز کوي چې غذال راشي او کباب را باندې پوخ کړه نو ښه دوستانو تاسو مونږ سره پاتې شئ تر اخرې شپه پورې چې زه نور څنګه کباب پخوم لږ به داسې کباب پخوم باندې چې هغه کې ټماټر لونګ لکه بانجان رومي چې ورته وایي اوږه به ورکړم
کېدم که نه هغه هم خوند کوي او بل دې ما ځان له غضب کړی که نه ویښته مې ځان له کټ کړي او هغه بار بار زما مخې ته راځي او تنګوي مې او ما سره یو بل وړوکی شان نه غټ فاټینره ده راشه راځه او د اختر شپې ورځې دي که نه اوس زبردست میک اپ یې هم کړی دی السلام علیکم څنګه یې زه خو ښه یم زه څو نفره یم زه خو یو کس یم که نه تاسو خو لکه ډېر خلکو نه یادېږي پکې که عزت ورکړې ماله دوستانو خیر مونږ زه خو خپله د افغانستان یم که نه دا خو تاسو ته پته شته پاکستان خلک چې چاته ډېر زیات عزت ورکوي که نه بیا وایي چې تاسو او که افغانستان خلکو ته وایي چې تاسو هغه بیا فکر کوي چې زه پردی یم یا پردي یو که نه لکه خیر کباب پخولی شي ورشه هغه لږ جوړ کړه چې روپۍ هغه کړي که نه ښه دوستانو دا دومره بس کافي است مقدر بس است دوستای عزیز من این طرف میایم ها لاسونه خو که کالي مو وسولې کپړې مو وسولې تاسو به راته کپړې اخلئ خان تاسو نه چې کباب ځان له پخې او کپړې به مونږ درته واخلو خیر دی نو څه کېږو خیر دی که یو نیم جوړه تاسو راته ګیفټ کړله نو داسې سره ده که نه زه په کالي یارېږم دوستانو چې کالي مو نه سولېدل او دا لمبه به یې کله ختمېږي بوډۍ لږ ساعت کې ها لږ ساعت کې وې دا ختمېږي اوبه پرې واچو زه خو یم دې باندې اوبه واچوم دا اور نه ختمېږي که نه ته اوس ما ته ولاړ یم کاري را سره نه کې دا اور باندې ختمېږي ته دلته کښېنه اختر شپې ورځې څنګه وې ښه وې دا حالت پکې دي نو څه وکړو نو اور د شغلې بالېږې شغلې او یو خو زما د مخ نه شغلې بالېږي او بل د اور ښه دوستانو زه په کالي یارېږم که نه نوې جوړه مې اچولی اختر لپاره مې نوې جوړه کړې ده مونږ سره پاتې شي یو چرته ښه دوستانو اختر شپې ورځې دي که نه نو دومره خرچې ما په خپل نه وي کړې چې زه بازار نه غوښه راوړم او دا خو موږ ته غوښه وه نو د قربانۍ غوښه پاتې شوې وه هغې په وجه موږ دا خرچې کوو که نه داسې پارټیانو مو نیولي دي نو دا مې دومره سیخ کې وټومبو او بند مې کو یو نیم پکې دومره کلک وي دوستانو چې ډېر په مشکله کېږي خو لکه بیا هم ښه نرم شوی دی که نه او ورو ورو سکروټې خو ګورئ دوستانو وای د نیمې شپې راتګ دې ورک شه د نیمې شپې راتګ دې ورک شه سکروټې مړې دي اوس تیارو ته ناسته یم او که څه ایرو ته ناسته یم ښه شعر خو رانه غلط شو بیا به له سره ووایم درته وایي د نیمې شپې راتګ دې ورک شه د نیمې شپې راتګ دې ورک شه سکروټې مړې شوې اوس ایرو ته ناسته یم والله دې لیک چې زما سکروټې مړې شي او که نه ټول هر یو څیز وړ ګیا به وي که نه نو دوستانو څنګه چې تاسو ګورئ دا هم ډېر ګران کار دی مشکله ده دنیا کې یو کار هم اسان نه وي هر یو کار مشکله وي که نه ګرانه وي خو یو نیم کار ډېر ګران وي لکه کباب پخول نو اوس به زه مطمئنه یم د ځینو په زړه کېږي ښه دوستانو اختر شپې ورځې دي که نه نو دومره خرچې ما په خپل نه وي کړې چې زه بازار نه غوښه راوړم او دا خو موږ ته غوښه وه نو د قربانۍ غوښه پاتې شوې وه هغې په وجه داسې پارټیانو مو نیولي دي نو دا مې دومره سیخ کې وټومبو او بند مې کو یو نیم پکې دومره کلک وي دوستانو چې ډېر په مشکله کېږي خو لکه بیا هم ښه نرم شوی دی که نه او ورو ورو سکروټې خو ګورئ دوستانو وای د نیمې شپې راتګ دې ورک شه د نیمې شپې راتګ دې ورک شه سکروټې مړې دي اوس تیارو ته ناسته یم او که څه ایرو ته ناسته یم ښه شعر خو رانه غلط شو بیا به له سره ووایم درته وایي د نیمې شپې راتګ دې ورک شه د نیمې شپې راتګ دې ورک شه سکروټې مړې شوې اوس ایرو ته ناسته یم والله دې لیک چې زما سکروټې مړې شي او که نه ټول هر یو څیز وړ ګیا به وي که نه نو دوستانو څنګه چې تاسو ګورئ دا هم ډېر ګران کار دی مشکله ده دنیا کې یو کار هم اسان نه وي هر یو کار مشکله وي که نه ګرانه وي خو یو نیم کار ډېر ګران وي لکه کباب پخول
نو اوس به زه مطمئنه یم د ځینو په زړه کېږي دوستانو لم مې هم دلته ایښودی دی یو 2 سیخه کې بلم او ټماټر او لیمبو به ږدم که نه هغه ډېر خوند کوي نو زما شاګرد صاحب څنګه یې ښه یې که نه دا به ته هم خورې که ډاکټر دې نه پارس کړی ډاکټر ته ویلي کله چې دا مه خوره دا لپاره ښه نه دي همداسې ده دا خبرې مې نه کوي پتې نشته ولې څه چل دی پې او سیخان کم دي ښه سیخان کم دي او زه به نور هم جوړوم دغه شانتې خبرې کوه بوت په شانتې مه ودرېږه که نه ټیک شو که صحیح شوې ښه شعر مې درځي که نه کله کله شعر شاعري اورې ټیک ټاک خو ګورې ژبې زبېږي یو شعر خو راته ووایه काश कि मैं एक फूल होता काश कि मैं एक फूल होता तुम्हारे घर के नजदीक होता तुम मुझे पानी देती या नहीं देती लेकिन मैं तुझे जरूर देता वाह 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 क्या बात है यार मुझे उर्दू नहीं आती एक मैं गट प्रॉब्लम है मुझे उर्दू नहीं आती तुमसे पश्तो की तर्जुमा करूँगी करो करो तो करो मुझे उर्दू नहीं आती तो मुझे पश्तो के तर्जुमा करूँगी हाँ हाँ तो मुझे पश्तो के तर्जुमा करेंगे सदी मतलब दे छी काश चीजें उर्दू हाँ आप कोई कोर्स रही हाँ इतना हमारे ऊपर आपको लिया मदीना रखा लेकिन हम ओ वाह वाह देखो घट फन प्रोतो या फन होता है घट फन प्रोतो दूसरा जगह पे वजह दे कोई शुम्पे स्मार्ट दोस्तानों ज़रूर कोई अगर भी कोई हाँ दोस्तानों में सब शोर दे कमरा में सब लग नहीं दे रहा है जगह शोर रानी शी पता नहीं चल दूर मस्शी अगर पता खुशहाली गाना जगह ज़ल हम तकवाब पकी अगर पवजा गनी नूर वम्मक की बदा से ना हालत ना हो كل الناس خوشحالي کباب ته خوشحالي کباب او دا ونه سوځي خاطر ورشه پکې را راوړه بابوزي خاطر دې نو زمون پکې دی ها او یعنی اوریجنال پکې دا موږ په هر نه وختي دا برات زه خو چې او دا مشان جوړ کړي نه ما وته نه کیږي چې هم دوستای عزیز بارش په خاطر کې ما اون روز یکم که من شاف در سر محمد شاف چی شاف موی کم کردن بود و من بکر خود قیچی کردم و آلی پشیمان هستم و خدا نمیاره کار دنیا رو بکنیم پشیمانی داره بدون از روزه و نماز که میگیریم یا روزه میگیریم نماز میخوانیم پشیمانی نداره دیگه هر کار دنیا رو بکنیم پشیمان میشیم مگه امروز من پشیمان هستم به خاطر که من مویای ما کوتاه کردم از خاطر دیگه یکی خو گرمی است و دیگه هر دقیقه چشمایم میاره اذیت میکنه آزارم میده و کباب دیگر دیگه طرفش دادان مغز میآید مادر یک خوشبویی داره ببینین دوستای عزیز به به چیه کباب بیاین دوستای عزیز 10 نه 10 چی دیگه باید قیمت بفروشم به خاطر که زیاد زحمت داره این رخته میکنی اول گوشت خود میکنی باز میشوی باز برش سرکه جور میکنی او رخته میکنی میمانی بعدش دیگه اصلا چیزش که اینمی زغاله که تازه میکنی برش این خیلی مشکل است کلی چې دا اسکروټ ورته جوړوي کنه لګوي تازه کوي هغه کې ډیر زیات مشکل وي ډیر په ګرانه لګیږي او بیا داسې دې ته وسکې نه وکنه نو خیر په تیار می خوړلې نن بور باندې زحمت وکړو او لږ بس مهنت کوو څنګه تو ما سره خبرې وکړو خبرې ولاړې داسې ما سره خبرې وکړو کنه جنگونه منگونه کې کور کې چا سره کې جنگ کې مشرفور سره ولې مشرفور سره ولې جنگونه کې ها ډب درکې درته لکه بیا هغه ته څه وې په کوڅه کې ها بیا غوسې کې ګوره که نه
مشهور چې وي که نه وي د مور په ځای وي ښه نو که هغه تا ته غوسې کوي یا تا ته څه خبره کوي بس دا به پرېږده به کوي که نه او ته به ورانۍ هم کوې که نه نو څنګه چې ما ویلو که نه چې یو کې به زه رومیان نه لم او لیمبو به پکې یو ځای ټومبم نو هغه زما هسې خدایي ډېر زیات خوښ دي که نه لکه افغانستان کې چې اکثر لکه کباب پخېږي او دا ورسره خامخا وي که نه دې نه علاوه بلکل ناممکن وي هغې په وجه ما وغوښتله چې دا پکې ورکړمه دا ونه سوځي یو خوا ته مې پام شو او بل خوا ته درانه ونه سوځي اوس دا انشاءالله چې نه سوځي خیر دومره خو پکې تکړه یم دومره پکې تجربه لرم دا ټماټر شو او دا مرچکي شو ورسره دوستانو مرچکي هم ډېر خوند کوي ښه تاسو یو ځلې تجربه کوئ وګورئ چې څنګه خوند کوي او که نه کوي زما په نظر خو ډېر زیات خوند کوي ګډوډ مې ورکړو پکې ښه چې دا اوس وسوځېږي بله را سره راغله ولاړه خوراک کې هغه نیم پخه شو که نه هغه بس ټولو خوړل شو دوستانو ښه الله مې د شیطانۍ نه وساتي خو بس هغه وخوړل شو شیطاني نه کوم لکه سیریسلی ښه دوستانو دا خو شو یو مرچکي هم ورسره کېدم چې مرچکي زما ډېر خوښ دا سیټ ته چې نازي که نه دوی غواړي نه پوهېږم چې څه غواړي او زه پخوم او دوی رانه یو سیخ تختی که نه دا ظلم دی شین ظلم دی که نه چې څوک راشي په تیاره وخوري او ته ورته وګورې که نه نو دا یو شین ظلم دی چې ته ورباندې محنت وکړې زحمت تکلیف وباسي او په تیاره نور وخوري که نه غوسه راځي که نه ما ته خو ډېره غوسه راغله څه شو راوړه تا زما پتیله زما د کباب پتیله هاي یو پتیله مې پخ کړې دوستانو خو څه وکړم هغه وخت ویډیو مې بنده کړې وه دا وګورئ ښه دا پوخ شوی دی او نیمه یې راله ختم وکړو الله مې د بد نظر نه وساتي الله مې د بد سترګو نه وساتي چې اوس کباب ونه سوځوم دلته ښه دوستانو تاسو هم خپل نظریات ما سره شریک کړئ چې تاسو په اختر کې څه وکړله چیرته لاړئ ایا تاسو په کور کې ځان له کباب تیار کړو پوخ هم کو که نه نو خیر مونږ خو دې نه مخکې هم یو ځلې کباب پوخ کړی او په هغه کې ما نه هېر شوی چې تاسو ته زه برنامه جوړه کړم او نن مې وغوښتله چې خامخا وایي ملا مې شفه شوه که نه ملا مې ډېر زیات شفه شوه دوستانو بعد له وختونو زه کار کوم هغې په وجه نو دا خو پکې راځي که نه دا خو پکې وي جنګ کې مړې کېږي نو چې خوراک کوئ دوستانو نو دا به پکې زغمئ او وګورئ به ښه کتونکو دوستانو تر اخري شېبو پورې مونږ سره پاتې شي زه به دا پوخ کړم او جوړ به کړم تاسو مونږ سره پاتې شئ ښه کله کله داسې وشي که نه یو نیم برنامه کې چې خدای په اماني چا نه هېر شي لکه په دې برنامه کې چې ما نه هېر شوی و نو مېلمانه پکې راغی هغې په وجه ما نه هر څه هېر شو خدای په امان ښه وختونه وښې شي بیا الله حافظ